د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالر نغدي مرستې ترلاسه کړې دي. د افغانستان بانک وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو په لړۍ کې پرون چهارشنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر نغدي مرسته ترلاسه کړې. د افغانستان بانک پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې افغانستان ته د نغدي بشري مرستو د رسولو مسؤلیت د یونما پر غاړه ده. ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو تر اشراف لاندې نړیوالې بشري نغدي مرستې به د افغانستان بانک له لارې افغانستان ته انتقالیږي او بیا به پر بېوزلو افغانانو ویشل کېږي. افغانستان بانک چې په هیواد کې د بانکي نظام څارونکی او مرکزي بانک د 13 ورځې د کابل له هوایي ډګره تر د افغانستان بانک پورې د یادو نغدي پیسو د لیږد چارې ترسره کولې. د افغانستان بانک ویلي دي چې دوی هڅه کوي بېلابېل اصولي لارو په کارولو سره د فقر او بېوزلۍ مخه ونیسي. دوی خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د هیواد بانکي نظام خپل عادي حالات ته راوګرځي.